سلامونه مې واخلئ ملګرو اریب تابان یم ګیټ چاپېره راسره کزن راسره دي ماښامې ټایم چې تاسو ووایئ چې تاسو چېرته روان یې خو علمشیر خان راله سپیشل دعوت راکړی دی او روژه ماتې دعوت یې راله راکړی دی په پښتو کې ورته روژه ماتې وایي نو ملګرو روان یو احسان دی راسره احسان الله هدیت دی او شهریار خان دی سیټ د شاه نه راسره جهانګیر خان ناست دی نو وایي چې روژه د کور کلي مزه کړي د پردي ښار څه پشمني څه ماښامونه نو د ښار پشمني یا د ښار ماښامونه دغسې ښکلي کیدی شي چې موږ یو بل له مینه محبت پخپله ورکو ژوند چې دی د هسې په تګ او په زغل او په دې روان دی سړی په ژوند نه پوهېږي خو د مینې محبت سره یې تېرول غواړي دغسې نه د یو بل سره خوږې خبرې ملګرو د دې مطلب دا نه دی چې ته چاله یا روژه ماتې یا غټه ډوډۍ یا پروګرام وکړه خو ژوند چې دی څنګه چې وجود خېټه وږې شي نو هغه ډوډۍ غواړي انساني روح چې دی هغه وږی شي او هغې ته سکون ورکول هغه رشتې پالل دي او دغسې د یو بل سره خوږې خبرې کول او دغه کېناسته دي د دې کېناستو نه موږ ملګرو دا ځوانان ډېر لرې تلي وو نو زموږ مقصد هم دغه دی چې دغه ځوانان د یو بل سره کینو د یو بل سره پاڅو د یو بل سره ګپ شپ ولګو د یو بل په خبرو کولو نو زموږ دا ملګرتیا به نور هم په مخه لاړه شي او نور به هم زموږ د یو بل سره مینه محبت سیوا شي نو که چېرته زموږ د یو بل سره دا کېناسته دا پاڅېده ونه شي نو موږ به د ژوند نه ډېر لرې او د مایوسۍ طرف ته لاړ شو دغسې د ژوند اصل مقصد هم دا دی دا روحاني روح ته سکون ورکول دي دا نه چې ما د خپل کارونه دي خپلې ستړي دي د ژوند هلې ځلې دي دغسې به د یو بل سره خوږې خبرې کوو ښاد او آباد او بریالي اوسئ